او د الله نبی او ډېره عجیبه خبره کوي، مور پسې کېږي د مسلمان په عوراتو پسې، که ته د مؤمن په عوراتو پسې ورپسې کېږي الله به ستا دا عورتونه دا عیب به دې الله دا عیبونه به دې الله راښکاره کوي. او دا خبره یاد ساته، الله خفه کېږي په مؤمن باندې، نو ستا به داسې عیبونه ته به د کور په منځ کې ناستې د الله نبي فرمایي والله به دې په شرم وشرموي لږ. ځکه الله تعالی چې په چا پسې ورپسې شي د چا د عورتونو تتبع الله وکړي، والله یو خپل کوټه کې او په خپل کور کې به ناست او په شرم به وشرمېږي لږ. دا به یاد ساتي، دا درې کارونه چې په کم مسلمان کې وي دا به د ژبې مسلمان شماري، د ده په زړه کې ایمان نشته، د ده په زړه کې مسلماني نشته. دا حدیث چې عبدالله ابن عمر بیاناو، کعبې ته داسې مخامخ ولاړ دی عبدالله ابن عمر، او کعبې ته وایي ما اعظم حرمتک، کعبې ستا ګولې ډېر قدر دی. دا والله د کعبې ډېر قدر دی. په دې مخ د ځمکه باندې د ټولو نه اول کور چې د الله د بندګۍ دپاره جوړ شوی دی هغه کور دی چې کوم په بکه او مکه مبارکه کې دی. خدا یو ټکی واوره، د کعبې د ورانه عزت نه د مؤمن عزت زیات. یو سړی راولېږي مثلا کعبې پسې خبرې کوي، د کعبې غیبت کوي، یا کعبې باندې الزامات لګوي، یا د توره یا دغه راوالي تذکره راوالي او دا کعبه ورانوي، دا هم ګناه ده. داسې نه ده چې دا ګناه نه ده. د دې د لاسه خو الله تعالی اصحاب الفیل په دنیا کې په کاڼو باندې وشتلي او الله هلاک کړي. خدا خبره واوره چې والله د دې کعبې نه د مؤمن او د مسلمان عزت او احترام ډېر زیات دی. او دا خبره یوازې د عبدالله ابن عمر خبره نه ده، دا خبره ده مرفوع حدیث د محمد رسول الله نم نقل لگ. ابن ماجه کې حدیث ته د الله نبی فرمای کعبه ته مبارک وای کعبه ما اعظم حرمتک، ستا عزت خو ډېر زیات، وما اطیب ریحک، ستا دا بوی ډېر مزیدار دی. خود الله نبی قسم خوري زما دې په هغه ذات قسم وي چې د چا په لاس کې زما روح ده، والله د مؤمن عزت او د مؤمن قدر او د مؤمن احترام کعبه ستا نه زیات دی.